بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربان خدای دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، درنو پښتنو، د علم او ادب د حقیقت او معرفت دوستانو مینوالو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني د روشنفکرۍ او روشندلۍ او مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر قدم ستاسو قدم زموږ پر لیمو. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه چوپړ کښې حاضر یم. ګرانو عزیزانو، هغه مخکنی بحث یو څو خبرې پاتې دي، هغه به هم اوس ستاسو په حضور کښې عرض کړو چې هغه څه خبرې وي. هغه بحث دا و چې ما و تاسو ته عرض وکړي چې زموږ متون او شروحات باید سره بیل سي. موږ باید برته د سره پر خپل متونو باندې څېړنه هغه ور وکړو. اصلي متون چې موږ لرو قرآن عظیم الشان یو جهاني متن دی چې هغه د دنیا په مکاتب او مدارسو کښې تدریسیږي. دا یو داسې ارزښتمن متن دی چې ټول انسانان په احترام او په قدر قائل دي. داسې ځای به نه وي، داسې خلک به نه وي چې قرآن نه وایي. خو لیکن افسوس، ډیر افسوس، تر موږ مسلمانانو غیر مسلمانانو خلکو د قرآن عظیم الشان څخه ډیره ګټه اخیستې ده. هغه به زه تاسو ته بیا د مثال په شکل یو مثال درکم. د سوره قیامت 4 آیات چې الله جل جلاله فرمایي: ایحسب الانسان علن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. په دې زیبا آیات کښې، په دې زیبا متن کښې، په دې نوراني او عمیق متن کښې الله جل جلاله فرمایي: ایا ګمان کوي انسانان د دې خبرې چې موږ نسو جمع کولی د دوی اډوکان، یعنی پس د مرګه چې انسانان مړه سي، بدنونه یې خاورې سي او اډوکان سي. الله جل جلاله وایي دغه انسان چې ګمان کوي چې موږ د دوی اډوکان نسي راټولولی، دا ګمان غلط دی. بلکې موږ قادرین، قدرت لرو، توان لرو علی ان نسوی بنانا، چې د دوی د ګوتو سرونه، یعنی هغه خطونه چې د انسانانو په ګوتو کښې دي، هغه برته دوباره راوګرځو او په هغه شکل باندې جوړ کړو او هغه سي رمز و راز چې پکښې چې و برته پکښې کښېږدو. سبحان الله. زموږ ټولو قرآني تفاسیرو چې موږ مسلمانان لرو، زموږ اسلامي ټولنې لري، هغه دغه ترجمه ځینې کړې ده سطحي. ولهذا 200 کاله په مخکې انګلیس انګوشنګاري دا د ګوتو لمبر او نمره د دغه آیا څخه کشف کړه. نو تاسو وګورئ چې خارجي خلک، غیر اسلامي خلک د قرآن عظیم الشان څخه څومره انکشافات کوي او څونه دروني او باطني معناګانو ته ورځي. قرآن عظیم الشان خو دغه سطحي نه دی. ان للقرآن ظهرا و بطنا ولبطنه 7 بطون. قرآن عظیم الشان خو ظهر لري او دغه ډول باطن لري. باطن او هغه داخلي او باطني معناګانې بیا څو معنا ودانې نور پکښې شته. نو ولهذا نو په کار چې موږ د قرآن مثلا عمیق ته ولاړ سو، هغه دروني معناګانو ته ولاړ سو، نو زموږ ټولو تفاسیرو چې ته وګورې، هر سړی چې ته یاد کړې، که امام رازي یاد کړې، که مزاري، که روحاني، که تفسیر بیان، هر یو چې د دې آیات ترجمه نه ده دقیقه کړې، هیڅ توجه نه ورته کړې. زموږ تفاسیر ټوله سطحي لفظي تفاسیر دي، یعنی عرفاني، حقیقي، الهامي تفاسیر موږ نه لرو. دا زموږ عیب دی، دا زموږ نقصان دی چې خارجي خلک هغه تر موږ په قرآن کې ډیر کار کوي. د دې آیات مبارک دغه کشف یې 200 کاله په مخکې انګلیسیانو وکړي چې ټول انسانان سره متفاوت دي، ټول انسانان لمبر لري، شماره لري. هغه دغه اثر انګوش کې د ګوتې په سر کښې دا خطونه ټوله متفاوت دي. په جهان کښې به 2 انسانان څوک پیدا نه کړي ته سره ورته وي. نو دا یو غټ خدمت سو و بشر ته و انساني ټولنې ته چې نن د انګوشنګارۍ په کومک سره جنایي پولیس
او امنیتي پولیسان حکومتونه د څه کومک اخلي، شناسایی د خلکو په دې سره کوي. تاسو وګورئ. نو زما هدف دا دی چې موږ قرآن عظیم الشان باید په داسې ډول باندې تفسیر کو، موږ هغه حقیقتونه، هغه درونی معناګان د قرآن باید سره بیرو کو. قرآن خو داسې ولاړ کتاب نه دی چې 200 کال په مخ چې امام رازي تفسیر کوي، مزاري او پلانه تفسیر کوي چې اوس هم هغه تفسیر دی. قرآن خو ژوندی کتاب دی، د هر کال دپاره، د هر قرن دپاره حقایق لري، معناګان لري. دا خو یو جامع کتاب دی، دا خو یو بشپړ کتاب دی، دا خو یو کامل کتاب دی، آخرین کتاب دی، اولین کتاب دی، مابینی کتاب دی، ټول کتابو مور د قرآن. نو قرآن کچیر دغه ډول وي چې زموږ تفاسیر موږ تر بیان کړی دی، نو دا قرآن خو یو سطحي کتاب کیږي بیا، بلکې دا قرآن عظیم الشان د انسان په عقل باندې تفسیر کېدلی نشي. عقل جزوی کی تواند گشت بر قرآن محیط، عنکبوت کی تواند کرد سیمرغ شکار. دا زموږ جزئی عقلونه، دا زموږ جزئی حکمت او فلسفه چې موږ لرو، دا خو د قرآن چې عرفاني او حقیقي او الهي کتاب دی نشي تفسیرولای. نو زموږ کتاب تفاسیر ټول سطحي تفاسیر دي، دا لفظي تفاسیر دي. موږ تر اوسه د قرآن کشف د حقایق نه دی کړی. زموږ تفاسیر دوه کلی عیبونه لري. اول کلی عیب زموږ تفاسیر دا دی چې زموږ تفاسیر انکشاف د حقایقو نه دی پکې شوی. لکه په دغه آیت چې ما تاسو ته عرض کړ چې انګلیسانو کړی دی، امریکایانو دا سکنه فضایي د قرآن کشف کړ. سورې نور کې شغه تاسو بل وخت وایم. نو د کشف د حقایقو په قرآن کې نه دی. قرآن عظیم الشان د حقیقت کتاب دی، د حقایقو کتاب دی. دا یو عیب زموږ د تفاسیرو ټول دغه لفظي معناګانې کړي دي. دوم عیب زموږ د تفاسیرو دا دی چې په تفاسیر اسرائیلیات موضوعات موجود دي. زموږ مفسرینو یا زموږ ملایان تر اوسه نه توانېدلي، بلکې په دې مسلې کې پاتې راغلي دي. اسرائیلیات او موضوعات د اصل مطالبو څخه نشي بیلولی. دشمنانو زموږ سره دلته په کتابو کې هر خبرې ګډې کړي دي، حتی زموږ د حدیثو په شروع کې. نو ولهذا نو پکار ده چې موږ اساسي کار وکړو او بنیادی کار وکړو. خپل متن چې قرآن عظیم الشان دی دا رابیل کو او پر دې د سره غور وکړو، د سره څېړنه وکړو، عرفاني او حقیقي تفسیر ته ځان ورسوو. نوې تفسیر او نوې بیان، نوې خبرې او خپل خلکو ته راوړو. لکه ما تاسو ته پرون کې وویل، دا نوې خلک غواړي نوې خبرې خوند کړي، کلرې توان زړو خبرو ځوانان زاړه کړه، نوې خبرې زاړه کړي ځوان. وخت د تقلید تیر سو، تحقیق وکړه نسیمه. تقلید پیر اوس دوران د عرفان، اوس د عرفان دوران دی. یو تر پښتنو تیر، د پښتنو ټولنه تیر د عرفان سره آشنایی نه لري، یا عارفین نه څه پکښ کې، یا پکښسته و توجه نه کوي. حضرت رحمان بابا غونې شخص په دوی کې پټ دی، په دوی کې ورک دی، دغه موږ استفاده نه کوي. خوشحال خان بابا وغیره وغیره. نو راسي چې موږ هم د جهان سره ځانونه سیال کو، برابر کو، د عرفان و جهان تراسو، د حقیقت و جهان تراسو. خپل قرآن عظیم الشان آسماني کتاب دی او په دا شکل تفسیر کو. نو دا زموږ د تفسیرو عیب. او بل حدیث د پیغمبر هغه د قرآن سره ارتباط لري، هغه د قرآن یو برخه ده، هغه باطنی وحی دی، هغه غیر مطلوب وحی دی. نو هغه هم پکار ده چې موږ پر هغه باندې غور وکړو. پیغمبر جهانی پیغمبر دی، په دې کې شک نه لري، ټول بشر پیغمبر دی. اما خبرې ولو که بعضی خبرې د اسلامي ټولنې پرې تړلې دي او مسلمانانو ته متوجي دي، اما ډېرې خبرې ټول انسانانو ته متوجي دي. نو په هغه د پیغمبر په د حدیثو په شروع کې هم اسرائیلیات او موضوعات موجود دي، په هغه کې هم دغه حقایق هم نه دي دقیق بیان شوي دي. موږ ته هر چا په خپل طبع باندې په خپل د پوهنې په اندازه بیان کړی دی. بله، خو زه نه وایم چې امام رازي بد کار کړی دی، نه، خو هغه خپل وخت په وخت کې شاکار کړی دی، شق القمر کړی دی، بلکې ډیر کتابونه نوشته کړي دي، نوش جان دي سي، او دا ځانګړتوب دی، دا توانمندي ده. خو لیکن زموږ په زمانه کې عمر ته کفایت نه کوي، زموږ مشکل نه حل کولای شي. مثلا هر اچھا خپل په اندازه خدمت کړ، د خپل پوهنې د خپل توان په اندازه د دې دریاب څخه او براخسي خپل لوټه پټ کړی دی. مګر نن ورځ د دې چې موږ ته دې قدم لږ کښېږدو، اضافه کار وکړو، نوې حقیقتو سره آشنایان سو، د نوې مطالبو سره آشنایان سو. د قرآن هر صورت په حقیقت کې یو ژوندی موجود دی، هغه یو ژوندی فرشته ده، خو نوراني دی. د قرآن عظیم الشان فرشتې د انسان رو د یو جنس څخه دي،
بله. خو دغه ډول فقه حنفي هغه د یو مذهب پر خاص ده. هغه امام اعظم رحمت الله علیه غټ خدمت کړی دی موږ ته. خو ضرورت د دې نشته چې په دې متن د پاره هر څوک راځي او شعر نوشته کی، هر څوک یو شی نوشته کی. دا متن باید برته د سره کار وسی. دغه متن چې استفاده سي دی وجور معناګان ته موږ ورسو اصلا دې ته پتاوا د ضرورت نشته. هر پتاوا د ځان یو خبرې کړې دي، دغه بل پتاوا خبر سره جوړ نه دي. یو مثبت نظر، یو منفي نظر، یو خبره باطل بولی، یو حق بولی، یو ناقه بولی. دا جنجال مرته جوړ کړی دي مسایلو. بر تراس د سر غور کو فقه حنفي متن سوچا پرغه باندې کار وکړو، هغه تدریس کو او هغه زده کو، نو مشکل حل دی. دغه ډول شعر مثلا په پښتو کې در حمام بابا شعر که چا شعر ورته نشته کړي، خو هغه چا خپل پته باندې نشته کړي، خپل د پونه په اندازه نشته کړي. خو لیکن موږ ته باید شعر متن دا تدریس کو، دا ولرو، دا حفظ کو. افسوس، متاسفانه افسوس، موږ په دې ټولو کې ناکام یو. موږ په شروحاتو کې، په فروعاتو کې، په حواشیو کې اخته یو، گرفتار او مبتلا یو. زموږ ټول ملایان په دې لفظ باندې مبتلا شوي دي. عجب خلق په لفظ مبتلا، ځنې رسم معنا تقلید یو وینا هر څه وایي غوای د بل چا. که یو څوک ځانګړی توب کی خپل توانمندي وشي یو نوې خبره وکي، دا مشکل عیب دی، دا مشکل ناروا دی، دا مشکل بل کفر دی، دا غلطه خبره ده. ازادي د فکر و هر چا روا ده، د هر چا حق دی چې هر څوک آزاد فکر وکي، آزاد خبرې وکي او خپل تحقیق او څېړنه خلکو ته وړاندې کړي. نو افسوس، ډېر افسوس دی چې موږ د متن څخه فاصله نیولې ده، د شر سره گرفتار شوي. عزیزانو په کار ده چې موږ خپل متونه سره آشنایی پیدا کو. نن تاسو وګورئ موږ په اسلامي ټولنه کې غټ هنر دا دی چې حافظ د قرآن سي. حافظ د قرآن خو هغه واده ارزش او معنا درلوده چې قرآن لیکل شوی نه و. قرآن یو داسې منظم کتاب نو جوړ شوی، نو هغه کې بیره د دی و چې د خلک د حافظان قرآن خلک مرسي او د قرآن ځای سي. نو قرآن د حفظ رواج شو چې د قرآن پاتې نور خلکو ته. اوس موږ هر کور قرآن لرو، اصلا د حفظ څه ضرورت موږ لرو. په دغه سطح چې موږ جامعه د حافظانو ډکه سي، په دغه سطح چې موږ جامعه د قاریانو ډکه سي، هر کوڅه کې 10 قاریان په هر کور کې قاری دي، ضرورت نشته. په شهر کې په کلی کې 2 قاریان 2 حافظان بس کفایت کوي. راسي د قرآن پر اصلي مسائل باندې په علم باندې کار وکړو. د قرآن علم د ځان کو، د قرآن په علم ځان عالمان کو، نه خارجي خلک چې د قرآن علم نه زده کوي. ولې موږ نه زده کوو؟ موږ دا کار کړی دی، دا کار ناکامه کار دی. که څوک حفظ د قرآن کوي، قاری د قرآن کیږي، دا شکار دی. خو لیکن تر دې شکار دا دی چې د قرآن عظیم شان حقایق او معناګان حفظ کی، دغه قاری سي، دغه حافظ سي. دا یو کفایي مسله ده. د قرآن لفظ د یاد کول، حافظ کېدل، د قرآن قاری کېدل. مګر اصلي فرضي او واجبي مسله هغه ده چې د قرآن په اصلي مطالب په پوهه کېدل، په هغه دروني معناګانو پوهېدل، په هغه نوراني معناګانو چې انسانان اصلاح کوي، چې انسانان جوړوي. خدا خبره بالا نه وژدم عزیزانو. اوس په دې تر اوسخېږو چې د دنیا هیڅ یو ژبه هم د خپل مورنۍ ژبې په اندازه خوند او مزه نه لري. دا د ژبې خبره ده. ځکه مورنۍ ژبه د سړي په روح او د سړي په وینه کې عجین او اخښل شوې ده. ولهذا مورنۍ ژبه او پدري وطن د انسان وځوانۍ او سلامتۍ ته ډیر کومک کوي. دا دواړه مهرباني لري، دا د انسان و سلامتۍ او ځوانۍ سره کار لري. که په خپل ژبه خبرې کوي ډیر وسا خبرې کوي، که خپل په وطن کې وسیږي ډیر آرام وسا وسیږي. اما غریب وطن او غریب ژبه پر انسان فشار راولي، پر انسان ستومانه کوي، انسان تکلیف سره مخ کوي. عزیزانو عجب، بلکې دواړه یعنی مورنۍ ژبه او پدري وطن د انسان د پاره د حیات حکم لري. انسان په ژوندۍ دی، د حیات وبل دی. بلکې د مورنۍ ژبې او پدري وطن سره مینه او محبت کول په حقیقت کې د ایمان څخه شمارل کیږي. دا یو حقیقت دی. دا یو د دنیا ژبې کته واړه زده کړې د خپل مورنۍ ژبې خوند نه کوي. نسیمه واقعا هیڅ ژبه به، هیڅ وطن به د خپل پدري وطن او د خپل مورنۍ ژبې په اندازه خوند ونه لري. خدای دې زموږ ژبه و آباد کړي، خدای دې زموږ وطن آباد کړي. خدای دې وکړي چې موږ خپل په ژبې او په خپل وطن کې، په خپل کالو کې
پیدا سو او ژوند وکړو او وفات سو. دا زموږ د ټولو پښتنو آرزو ده. خدای دې موږ دې آرزو ته ورسوي. عجب چې خپل پښتو ټولنه کښې و خپل پښتنو ته په پښتو ژبه بیان کوو، په خپل پښتو کالو کښې او په خپل پښتنو وطن کښې. هر غافل مزه څه ده د خبرو مزه شه ده تر شکرو. ګامې شه د ګل په بوی کله پوهېږي، د ګلانو سره کار وي د زمرو. خو مورنۍ ژبې باندې به هغه څوک پوهېږي چې د دې ژبې واقعیت ته رسېدلی وي، د دې ژبې معنا او مفهوم ته رسېدلی وي او د دې خوند یې څکلی وي، لمس کړی وي. په دري وطن باندې څوک پوهېږي؟ هغه سړی چې غربت یې لیدلی وي، مسافرۍ یې لیدلی وي او بېقدري او لیدلی وي، هغه نو خپل د وطن په قدر پوهېږي. بل مطلب دا د عزیزانو چې د دنیا ټول ژبې کال په کال په هغه کښې ترقي او پرمختګ لیدل کېږي. د دنیا په هره ژبه کښې کال په کال پراخي او ترقي لیدل کېږي، ځکه د دنیا خلک او د دنیا سیاستمداران و خپل مورنۍ ژبې ته ډیره توجه کوي او کړي هم ده. اما متاسفانه زموږ پښتانه او د پښتنو سیاستمدارانو و خپل مورنۍ ژبې ته هیڅ توجه نه ده کړې. همدغه وجه ده چې پښتو ژبې ترقي نه ده کړې، بلکې کال په کال په پښتو ژبه کښې کمی لیدل کېږي. ولهذا د پښتو ژبې تنزل کمبودوالی هم په خارج کښې او هم په داخل کښې ثابت او لیدل کېږي. د افغانستان په ډیرو ولایاتو کښې خصوصا د فراه او د هرات په ولایاتو کښې ډیرو پښتنو خپل مورنۍ ژبه یې د لاسه ورکړې ده. اوس په فارسي ژبه باندې خبرې کوي. دا خلک ګرد پوپلزی دي، نورزی دي، علیزی دي، اساکزی دي، اما نکخول پښتو ویل اوس د کورنۍ ګرد د فارسي وایي. دا څومره نسل کشي ده، دا څونه نقصان او دا څونه تاوان ده چې قابل د جبران نه دی. عجب قابل د جبران نه دی. اما د افغانستان د ځینو ولایاتو پښتانه بیا په پښتو ژبه باندې خبرې کوي، ولیکن خط لیکل او خط لوستل او تدریس کول په فارسي ژبه او په عربي ژبه باندې کوي، لکه د افغانستان د شمال پښتانه. دا عیب دی. پښتانه هغه څوک دی چې پښتو ولیکي، پښتو ووایي، پښتو خبرې وکړي، پښتو تدریس کړي. عجب. د خبرې وکړي نه. اوس هغه خلک په فارسي ژبه باندې او په عربي ژبه باندې لکه د افغانستان د شمال پښتانه چې ما تاسو ته وویل په خارج کې هم پښتو د بین تللې ده. ما د هندوستان نوم اخر ته په غشیر کې پښتو ژبه برهم سول د ین په سیمه، بلکې پښتو ژبه چې برهم شوې ده هغه په لوی علاقه کې د ایران په سیمه کې، په پاکستان کې، په کشمیر او هندوستان کې، په دې ټول کې پښتو برهم شوې ده. کوم موږ دغه وخت پښتانه چې پښتو اوس د لاسه ورکړی دی نسلونه حساب کو اوس په 200 میلیونو ته رسي. بله د هندوستان پښتانه چې د تعداد یې 200 میلیونو ته رسیږي، یعنی دغه پښتانه چې خارج دي دا ګرد ما په هندوستان کې حساب ولیدي. خپل مورنۍ ژبه د لاسه ورکړې ده، اوس په هندي ژبې سره خبرې کوي. د کشمیر پښتانه الهاذ القیاس دغه ډول په ایران کې ډیرو پښتنو خپل مورنۍ ژبه په د لاسه ورکړې ده. مخصوصا د مشهد په ولایت کې د طیبات په ولسوالۍ کې، حتی د طیبات په ولسوالۍ کې یو مولوي ماولی دی چې هغه مولوي ما سره خبرې وکړې، ماکو چې موږ په طیبات کې یو داسې کلی 2000 کوره ماکوګان په یو ځای کې پراته وي، اما پښتو ورکړې او فارسي خبرې کوي. دا څومره ګناه ده، دا څومره جرم دی، دا څومره نقصان دی چې قابل د جبران نه دی. 2000 کوره پښتانه ماکوګان چې اوس یې پښتو د لاسه ورکړې ده فارسي وایي، ایرانیان سوي دي، سنیان دي، مونته پښتو د لاسه ورکړې. ما بس په دې کې دی. اما د سمنان په ولایت کې چې زه پکې اوسېږم په دغه ولسوالۍ کې، په دغه ښار کې د سنګسار په نامه دی ولسوالۍ ده چې په اصل کې د قندهار سګزی دي. 3.5 کاله تقریبا پوخا تر مخه دلته راغلی و چې تر اوسه د پښتو ژبې آثار په دوی کې موجود دي. یعنی د پښتو ژبې ډیر لغتونه د دوی په ژبه کې لیدل کېږي، لکه لوک، سپی، سور، زوم، برکه، پښتاوا، نمیدانم بور وغیره داسې ډیر په لساو. یعنی یو درېیمه د دوی ژبه چې د پښتو ده چې نه فارسي ده او چې اوس نه فارسي ده او نه پښتو ده. نور داسې لغتونه هم اوس د په ژبه کې شاغه. اما اوس د سنگسر خلک په سنگسري ژبه باندې خبرې کوي چې نه فارسي ژبه ده او نه پښتو ژبه ده. ولهذا د دنیا په هره ژبه کې چې خبرې او لیکل او لوستل او تدریس ونه کړی سي
یا پکې کم انداز باندې وکړل شي خامخا به هغه ژبه ختمیږي. اما پښتانه هم د هغو اقوامو او قبایلو په شمار کې دي چې په خپل مورنۍ ژبې کې لیکل او لوستل او تدریس نه کوي هغه به ډیر کم وي، بلکې پښتانه فارسی او هندي او عربي ژبو متاثره کړي دي. دا زموږ د منطقې د ماحول ژبې دي، بلکې پښتو ژبه د مذکورو ژبو قرباني شوې ده. زموږ ژبه قرباني شوې ده. عزیزانو عجب راسي خپل د ژبې انتقام واخلو، خپل ژبې غور وکړو. قرباني شوې ده. ګرانو پښتنو، قتل د ژبې په حقیقت کې د نسل کشي حکم لري. که ژبه د یو سړي مرسي هغه یو څوک قسم لکه یا د خپل مړ کی په حقیقت د خپل ځان وژلی یا هغه سړي دی وژلی دی. ژبه چې ولاړه خو هغه هویت بدلیږي، هغه معنا ختمیږي، دا بیا یو نوې سړی کیږي، د بل قبیله سړی کیږي. نو دا زموږ سره سوی ده، یا موږ خپل کړی ده، یا موږ خپل ځانونه خپل وژلی دي، یا بل چا موږ وژلی یو. راسي د دې پلید او د دې شوم عمل مخ ونیسو. د دې کار مخنیول جهاد دی، د دې سره مبارزه پکار ده، جهاد پکار دی. په سر او په زر راسي دا کار مخ ونیسو، قرباني ورکو، مال او سر قرباني ورکو چې د خپل ژبه برته راژوندي کو، خپل هویت برته قوي کو، پر پښو ودرېږو. عجب. بلکې د مور وژنې حکم لري. اوس وګورئ، د ژبې وژل په حقیقت کې د مور وژنې حکم لري، ځکه ژبه مور ده، مور دغه ژبه ده چې ژبه ولاړ شي بیا هیڅ نه پاتې کېږي. ولهذا د پښتو ژبې اصلي قاتلان په دې مسله کې څوک ډیر سهم لري چې د زموږ ژبه ولې د کشتار او د مرګ سره مخ ده. عزیزانو، ولهذا د پښتو ژبې اصلي قاتلان د پښتنو ملایان او د پښتنو سیاستمداران دي. ثانیاً د پښتو ژبې او د پښتنو خارجي د پښتو ژبې او د پښتنو خارجي او داخلي دشمنان د کماسبت تاریخ. نو دا مسله دا شکل ده. عزیزانو دا خبرې خامخا چې زه کوم تاریخي هم پکښې کې ستا خوږې هم ما تاسو ته وویل چې زموږ د مکتب امتیاز دا ده چې هم تاریخي خبرې پکښې کول کېږي هم خوږې. که تاریخه نه وي د خوږو قدر به نه وي. د مریضانو علاج ترخه دارو دي، د ناپوهانو دوا ترخې خبرې. دا ترخې خبرې کول پکار دي تر څو چې زموږ وپوهنې ته ورسېږو. دا دواړه که نه وي یو سړی نسي رسولی مقصد ته. بل مطلب عزیزانو دا د چې انسان هیڅ کله په پوست او په لباس سره نه پیژندل کیږي، بلکې د هر سړي هویت او پیژندنه په خپل مورنۍ ژبې باندې کیږي. ځکه هر سړی تر خپل ژبې لاندې پټ دی. که چیرې ته وغواړې چې یو سړی وپیژنې، اول یې پر خبرو باندې راوله. کله چې دی خپل خوله سره خلاصه کړي، په خبرو باندې شروع وکړي، پس معلومیږي چې دی څوک دی او د کومې قبیلې دی، بلکې هر څه یې د خپل خبرو څخه معلومه ښکاره کیږي. هویت د هر سړي سي په خپل ژبه تعارف کیږي، په ژبه کې لري عقل سلیمه. الله جل جلاله ښه ژبه فرمایلی دي وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا. آیات دا دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما تاسو پیدا کړی یاست د یو نر او د یو ښځې څخه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، متقی تاسو بهتره انسان دی. تاسو کې امتیاز هغه سره چې تقوا لري. خو تقوا عزیزانو د 100 کالو تقوا بیا د یو لحظه د عشق سره برابر نشي کولای. خدای دې قومونه د عشق نه خالق کوي، انسانان د عشق نه خالق کوي. عجب. وجعلناکم شعوبا وقبائل، خدای جل جلاله انسانان قبیله ګرځولي. مثلا فارسیان یو قبیله، د عرب بل قبیله، تور پښتانه دغه سره راځه، بیا هر قبیله په ځان کې شعبې لري، قومونه لري، طایفې لري. نه لتعارفوا، چې تاسو سره وپېژنئ. پیژندنه د دغه خلکو په ژبې سره کیږي. که یو فارسي یو پښتون سره ناست وي کیږي. زموږ په افغانستان کې فارسي که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که پښتون دی، که ترکمن دی، که بلوچ، دا ګرده کالی یو دی، لنګوټي لري، خپل سنتي لباس لري، چیرې تقریبا خامخا متفاوت دي. مونږ ته سړی نشي پوهېدلی. په هغه وخت دا سره بیلیږي چې خبرو شروع وکړي. پښتون چې پښتو شروع وکړي دا موږ پېژنو پښتون دی، فارسي او فارسي. نو معرفت د انسانانو، شناخت د انسانانو په خپل ژبه باندې کېږي. عزیزانو
وخت پر تمامېدو دی. خدای دې وکړي چې تاسو برخمن شوي یاست زموږ د خبرو، او هغه عزیزان چې خامخا دا خبرې پر چا باندې بدې به ولګېږي، که په ملایانو باندې خصوصا دوی نه نارده کېږي. موږ د چا سره تعصب نه لرو، د چا سره کینه نه لرو، خو تنها موږ غواړو چې یو آزاد بیان ورکړو، یو آزاد خبرې وکړو، یو آزاد فکر لرو. نو زموږ هدف هم دا دی چې خپل خلک او خپل نوي نسلونه، خپل پښتانه د پدې سره پوکو چې آزاد خبرې د هر چا حق دی، آزاد فکر د هر چا حق دی. موږ هیڅ وخت خپل فکر د چا د فکر نه اسیران کوو. امام رازي که په میلیونو خلک موږ اسیران کړي دي، هغه خلک د پوسی د دې اثرات دی ووزي، که مظاهر کړي دي، که هر مولا هر چا چې کړي دي، خو اسیران کیږو بنه. موږ فقط به د خدای سره به ارتباط وي، اما فکر و آزاد وي. ځکه آزادم زړېدلی، غلامي مې قبول نه ده. زه بنده د ازادۍ یم، بندگی می قبول نه. د بل چا په بند کې ځان نه ساتولی، فقط موږ الله جل جلاله پیدا کړو، دغه بندگان دغه په بند کې یو، او موږ آزاد پیدا شوي، آزاد باید دنیا ولاړ شو، فکر مو آزاد باید، ټول شی باید آزاد وي. خو شپه مو په خیر وسه، ودانه وسی، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښه ورځ او ښه شپه ولرئ.